د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د پرلهپسې سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله د خلکو ژوند سخت اغیزمن شوی دی. د صوبې له بېلابېلو ضلعو څخه ترلاسه شوي انځورونه ښیي چې سیلابي اوبو کورونه، سړکونه، پلونه او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي او زرګونه خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره PDMA وايي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. په مړه شوو کې نارینه، ښځې او ماشومان شامل دي چې ډېری یې د کورونو د چتونو او دیوالونو د نړېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د چارواکو په وینا سختو بارانونو د پیښور، خیبر، مردان، بونیر، باجوړ، کوز چترال، ایبټ آباد، مانسهرې، تورغر او کرم په ګډون په ګڼو ضلعو کې پراخه زیانونه اړولي دي. په ډیرو سیمو کې سیلابي ریلې راوتلي دي، کورونه یې تر اوبو لاندې کړي، فصلونه یې له منځه وړي او د خلکو شتمنیو ته یې درانه تاوانونه رسولي دي. په ځینو سیمو کې د سیلابونو زور دومره زیات وو چې سړکونه او پلونه یې هم ویجاړ کړي دي. د لارو د بندېدو له امله ګڼ کلي له نورو سیمو بیل شوي او خلک نشي کولی روغتونونو، بازارونو او نورو اړینو ځایونو ته په اسانۍ تګ راتګ وکړي. د ژغورنې او امدادي ډلو رسیدل هم په ځینو ځایونو کې له ستونزو سره مخ شوي. د بارانونو له امله د برېښنا اوږدمهاله پرچاوي او د موبایل نتورک خرابوالي هم د خلکو ستونزې لا زیاتې کړي دي. په ګڼو سیمو کې خلک نه یوازې له تیرو سره مخ دي بلکې د ټلیفون او انټرنیټ د خرابو خدماتو له امله له خپلو خپلوانو او بیړنیو خدماتو سره اړیکې هم په سختۍ نیول شي. بل لوري ته د ریسکیو یو 2 ضلعي انتظامیو او نورو ادارو کارکونکي د ژغورنې او مرستو په چارو بوخت دي. اغیزمنو سیمو ته خوراکي توکي، څښاک اوبه او نور اړین سامان لیږدول کیږي او هڅې روانې دي چې زیانمنو کورنیو ته ژر تر ژره مرسته ورسیږي. PDMA وايي که څه هم دا مهال په لوی سیندونو کې د اوبو بهیر تر کنټرول لاندې دی، خو د جولای تر 23 نیټې پورې د نورو بارانونو امکان هم شته. همدې احتمال ته په کتو ټولو ضلعي ادارو ته د بیړني چمتووالي سپارښتنې شوې دي. چارواکي له خلکو غواړي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي، د سیلاب ځپلو او حساسو سیمو پر لور له تګه ځان وساتي، د سیندونو او خړونو غاړې ته دې نه ورځي او د ژغورنې او حکومتي ادارو ټولې لارښوونې دې په جدي ډول عملي کړي. د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې دغه سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو انځورونه د طبیعي آفتونو د شدت او د خلکو د ستونزو یو دردونکې کیسه بیانوي، په داسې حال کې چې د ژغورنې او مرستې عملیات لا هم دوام لري.